الله دلته د هغوی احکامونو خبره کوي کوم هغوی ورکړي دي. یعنی د چا امانتونه تاسو سره دي هغوی له ورسوئ. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو د کوم اصولونو موږ خبره کوو په دې کې ستاسو د شخصي ژوند خبرې هم راځي. یعنی که څوک خپل د رازونه چا بل چاته ورکوي نو هغوی ته سوچ کول پکار دي چې دا به د زما امانت پاس کوي او که نه. او بیا دې کې ستاسو د کاروبار معامله هم راځي. او په دې کې دا هم راځي چې تاسو د خپل ذاتي معاملاتو کې نورو سره څنګه چلند کوئ. انصاف سره کار الی او که نه. نو موږ له کتل پکار دي چې موږ د نورو امانتونو څنګه پام کوو او خپل کار سره انصاف څنګه کولی شو. یو مثال در کوم چې تاسو د هیومن ریسورسز ډپارټمنټ کې او ستاسو کار دی چې تاسو د خلکو انټرویوز والئ. خو تاسو خبرې چې موږ مسلمانان بعضې وخت څه کار کوو. جومات کې خپل ملګرو ته وایو چې زما د آفس کې یو کار راغلی دی او زه غواړم چې تاسو خپل ځان دپاره هلته اپلای وکړئ او پروا مه لرئ زه به ستاسو کار وکړم. نو داسې موږ د هغې کس سره زیاتی کوو کوم د هغې جواب باندې زیات حق لري. ښه تاسو د حیدرآباد نه یې زه هم د حیدرآباد نه یم. نو په داسې معاملاتو کې موږ دوی خبرو له زیات اهمیت ورکوو چې مړه دا د زما کلي دی دا هلک د زما وطن دی نو ما له پکار دي چې زه د دې پام وکړم. نو تاسو ذمهواره یې. تاسو د هغې کار ذمهواره یې. ستاسو کار د یو قابل کس انتخاب کولو د خپل اشنا کس نه. که څوک هم یو کار دپاره قابل دی نو دا خبره پروا نه لري چې هغه مسلمان دی او که نه یا ستاسو اشنا دی او که نه. دا کیسه ما تاسو ته اول هم کړې ده. زما د عربي کالج کې یو سټوډنټ و. هغه فیل شوی و او مزې خبره ده چې ټول کلاس کې هغه د یوازې مسلمان هلک و. نو هغه ما ته راغی او ویل چې زه خو مسلمان یم. نو ما ویل السلام علیکم دا خو ډېره ښه خبره ده. نو ما ورته ویل چې نه تا سم لوستل کول نه تا خپل کار کو. نو کار دې ځان ته روان کو او فیل شوې. خو هغې په ذهن کې دا خبره وه چې زه خو مسلمان یم او تاسو به د کافرانو له پاس کوئ. خپل د مسلمانانو سره به مرسته نه کوئ. نو او د رښتیا خبره ده چې زه به نه کوم ځکه چې همدې ته انصاف وایي. او تاسو د هغه امانت همیشه د حقدار ته ورکوئ. او که تاسو د امانت حقدار ته نه رسوئ نو بیا تاسو د دې آیت خلاف ځئ.